السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سهشنبه منګل نهي درېواړه یو ورځ د درې نومونه دي. د دې کوم عبادتونه چې دي د دې د ورځې فضیلت د خپل حاجت دپاره دعا یا زموږ څومره مسافرونه دي یا په خپل ملک کې دي خویندې دي چې د هغوی که څوک پکې قرضدارې وي څوک په مسافر وي کوم وطن ته تګ څه بندوبست نه کېږي چاته پیسې نیولې وي یا په ده باندې قرضې وي یا چا د رشتې مسله وي یا چا څه دشمني وي څه قسمه حاجتونه چې بس تاسو یې اوس په خپله چې زه ویډیو کې تاسو ته وایم نو بس یو ویډیو به بدي کېږي نه چې چا څه قسمه حاجت وي د هغې دپاره په دې ورځ تاسو ته د حدیث په رڼا کې عمل ښیم. خو لاول تاسو ته د دې ورځې خصوصیات بیانوم چې په دې ورځ باندې څه خاص خبرې شوي دي. نو د منګل ورځ چې کومه ده د سهشنبې ورځ دا د اغوستلو خرڅولو دپاره ډېره بختوره ده. بل حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه د منګل د ورځې باره کې تپوس وکړی شو نو حضور اسلام ورته وفرمایل چې دا د وینې ورځ ده. نو صحابو ته بیا تپوس وکړو چې یا رسول الله څنګه د وینې ورځ ده؟ نو حضور اسلام ورته وفرمایل چې په دې ورځ باندې زمونږ چې کوم د موږ ورته مور بیبي وایي زموږ ټول انسانانو چې کومه مور د حضرت حوا د هغې باندې اولنۍ ماهواري حیث چې راغلی و هغه هم د منګل ورځ وه. دغه رنګې حضرت آدم علیه السلام زوی قابل چې کوم دی حضرت حابیل هم په دې ورځ باندې قتل کړی و وجلی و نو وینه توی شوې وه. حضرت یحیی علیه السلام او حضرت ذکریا علیه السلام هم په دې ورځ باندې شهید کړی شوي وو. د فرعون جادوګران چې کوم دي هم په دې ورځ باندې مسلمانان شوي وو. حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها چې کوم د هغه هم په دې ورځ باندې شهیده کړی شوې وه. او د بني اسرائیلو چې کومه غوا ده چې قرآن کې سوره بقره مکمل یو صورت په هغې باندې الله رب عزت نازل کړی دی غوا هم په دې ورځ باندې حلاله شوې وه. نو دا خو خاص خبرې وي. اوس د خپل حاجت دپاره سړی کم عبادت وکړي په څه طریقې وکړي کم وخت کې وکړي. نو حضور السلام ارشاد مبارک دی چې څوک د سهشنبې په ورځ باندې د نور ختو نه پس 10 رکعاته نفل وکړي بهتره خبره دا ده چې سورې فاتحې نه پس آیت الکرسي یو ځل ووایي او 3 ځل قل هو الله احد صورت ووایي. نو د دې خو د آخرت دپاره دا دی چې د دې فضایلو کې داسې راځي چې 80 ورځو پورې به د دې انسان په نامه اعمال کې ګناه نه لیکل کېږي. او که چېرته 80 ورځو کې دا سړی وفات شو مړ شو نو د ده به نوم به د شهیدانو څه لیکل کېږي او الله رب العزت به د دې 10 رکعاتو نفل په بدله کې د 80 کالو ګناهونه معاف کړي. دی خو د آخرت ګټه شوه او د دنیا دپاره چې د ده زړه کې څه خبرې ستاسو لاس به اوچت کوي په مغزه کې او د خپل هغه مسلې دپاره به الله ته سوال وکړي. الله رب العزت ډېر کریم ذات دی. الله رب العزت دی زموږ د ټولو مسلمانو مشکلات آسان کړي. الله رب العزت دې په موږ باندې خپل خاص رحم وکړي. د چا په زړه کې چې څه جایز خواهش وي مراد وي الله رب العزت دې هغه پوره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين.